زه امیر جان خبرې کوم مندي جنګ سیدي کونډه جوړم نه مواد هوده چې واقعا سره مخ شپو کې وشوله بیمار مواد ډاکټر له تلم باندې نه حالت بجې کوته راغلم چې څنګه کټه کوشم او سم لاسم سره مې کیو خو چې سوري شوې فوجي تاوشه ملیشیا تاوشه کورنه راځي چې نه جوړ وروته باندې ورل راغلم چې ما کې یو شل خاصه دا لیوي والا ورته ولاړو وزار مزار ما باندې وکړو داسې ګډ وډ وم چې موږ ته زما د رور کور ته ننوتو او د کپړې د زنانه را لاړه کړې وې یو سړی پولیس والا زنانه ده زموږ د اپریس کاله ده ډېره غلطه استعمالېږي او نوکر یې مور ده خو ګرځي هغه لوري ګرځوي دا لیوي والا ځان سره د دې سرو یو خدای شته چې ما باندې ګزارونه خورم چې خو زنانه منانه جامع مامې را لاړه کړې وې زه د حکومت ته دا وایم چې موږ څه کافر یو یا د انډیا نه راغلي یو یا د روس نه راغلي یو زما عمره قربانۍ خو خدای کې هېچا هم ورکړي وروڼه مې شهیدان شو نسیم شهیدان شو بچیم شهیدان شو په دماغو کې والوتو اوس هم په یې بل طرف ولې شرموئ اخر موږ ته لار وښایي یو ګودر وښایي یاره لار راکړئ چې وځو د دې ملک نه ملک پاکستان موږ پرېږدو زه دې حکومت ته دا سوال کوم چې داسې کچه خلک داسې سپک خلک دې حکومت کې ما دی چې نه نسب معلوم وي نه قام معلوم وي نه ګودر معلوم وي داسې بېعزته زما چې د کور بېعزتي کېږي زما شرم کېږي زه به پاکستان څه کوم زه به د حکومت څه کوم زه به داسې زندګي څه کوم چا څه خرڅېږي ما چې ته ونیسه یو کس ما ته وښایه زه پوه شم په دې زه د قام مشر یم د دې سپین ږیری یم بیا سړي مې را رخصت کړه او دوباره راپسې راغله کور ته وایي د کټ نه دې زاد لاس نه ونیول او پر ښکلي کاڼي ته وخېژول لاس یې 12 بجې د شپې 12 بجې پورې دلته په دفتر کې کښېنولم په ناجوړه ځان تبه مې وه دعایان یې را سره وې هلکه څه چل شوی څه چل څه ګناه مې کړې ده او ګناه ما ته وښایه نه هغه ښځې پولیس والا پسې ته کور ته تلې او تا والې ده زه درته قسم خورم که زه به د کور نه هم راوتی یم زه دې حکومت ته تپوس کوم زما دا تپوس دې وشي چې زه څه په دې په شپې په سپینه ږیره وادې راوستم په دفتر کې کښېنول او یو 3 ګنټې راباندې تېرې کړي او بېلمازه ښځې پسې په خپله قسم درته خورم دا تصمیم د خدای ذکر کوم د الله چې دا په خپله دا چرس خستی په ما ته یې پاکوي او راوړي ولم دا اقزاز یې راوړي دا د سواله کې راوړي په میشنۍ کې ونیسي او راوړي تېرې دلته خرڅوي یعنې زه به د دې ویډیو له وکړم د حکومت له واده او ویډیو به ته وکړم چې دا زه خرڅوم که تا خرڅوي